پیغمبر علیه السلام ورته زموږ دپاره د جمعې په ورځ کې الله څه ایښي دي؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ورته ای د الله رسوله د جمعې په ورځ کې الله تعالی ستا د امت دپاره یو ګړی ایښی دی، یو ساعت یې ایښی دی، یو لمحه یې ایښې ده. که چیرې ستا د امت یو حاجت غوښتونکی په دې ورځ کې حاجت وغواړي، یا یو مغفرت غوښتونکی په دې ورځ کې مغفرت او بخښنه وغواړي، یا یو سوال کوونکی په دې وخت کې خپل سوال وغواړي، که د دنیا سوال که د آخرت سوال الله تعالی ضرور قبلوي. که چیرې هغه شی د ده په نصیب و قسمت کې نو الله قبول نه کوي، بیا د مرګه بعد د ده دپاره هغه دعا تحفه کوي چې د ده په ټولو اعمالو کې به د ټولو بهترینه تحفه بیا هغه وي. اوس دغه ګړی پر موږ باندې کله راځي، دا ګړی متعلق چې کله محدثین سړی وګوري ډېر اقوال راځي. څوک وایي د سهاره څه دی تر مازدیګره پورې ټوله ورځ ده. بعض محدثین وایي چې نه د جمعې اذان چې وسو بیا در سلام ګرځېدو پورې دی. بعض وایي نه امام چې کله خطبې ته ودرېدی بیا در لمانځه در سلامه پورې دی. لیکن ډېر اقوال پر دې باندې دي چې د جمعې د ورځې دغه ګړی چې الله تعالی د سړي قبولیت کوي دا د ورځې آخرنی ګړی دی چې لمر لویږي. د لمر لوېدو څه مخکې د جمعې په ورځ که چیرې سړی راسي په مسجد کې یې کړ کښېني. زما خدا عقیده ده چې دا د دعا د غوښتلو بهترین وخت دی. که سړی د ځان دپاره د الله څخه د ګناه مغفرت غواړي د هغې دپاره بهترین وخت دی. که سړی یو خپل ضرورت و سوال غواړي د الله تعالی په حضور کې د هغې دپاره بهترین ګړی په ټوله جمعه کې دا دی چې سړی د جمعې ورځ تېره کړي، د جمعې د ورځې د مازدیګر د لمانځه سبا په مسجد کې کښېني، ذکر کوي او درود شریف وایي، او چې کله د مازدیګر اذان لویږي د هغې څه یو 10 منټه مخکې په دعا کې لګیا سي تر هغه وخته پورې چې د ماښام اذان ورباندې کېږي.